سلامونه او نیکې هیلې په همدې هیله چې تاسې ټول به راته روغ جوړ او د ښه صحت جامې به مو تن اوسي. ګرانو ورونو، پخوا به خلکو د کرکټ لوبه یعنې لوبغاړو به تر ډېر وخته پورې کوله. تقریبا چې 40 کالو پورې به مصباح الحق یو ښه مثال دی. او هغه وخت او اوس وخت کې خورا لوی بدلون راغلی دی. اوس وخت کې دغه ځوانان ډېر راځي، ښه استعدادونه راځي او همدغه علت دی چې د وخت نه مخکې که سړی د فارم نه ولوېږي او انجري شي نو هغه د صحنې لرې کېږي، هغه د نظره غورځېږي. لکه تاسې ته یو ښه مثال پیش کولی شمه. وفادار مومند یو ځوان و، اما ښه استعداد یې لرلو، ولې چې نور کدرونه او استعدادونه را پیدا کېږي نو هغه وانخیستل شو، بیا هغه ته توجه ونه شوه، د هغه په تداوی باندې یا مثلا هغه د درملنې دپاره هغه رقم ګامونه وانخیستل شو. نو لکه راشد راووته بلا بلا هسې نور مقصد هغه ته پکې دومره دغه ونه شو. ولې پخوا وختونو کې به داسې و چې یو لوبغاړی به انجري شو نو هغه ته به توجه کېدله او نو هغه به اخیستل کېده او پخوا دا لیګونه هم دومره نه و. نو اوس همدغې لیګونو هم یو حده پورې کار خراب کړی په دې خاطر چې خلک راوځي او دغه نوي ځوانان خوښوي او هغه زاړه چې دي هغه نه خوښوي او همغه علت کېږي چې مثلا بعضې ریټایر کېږي. اوس ښه مثال دلته هم ښودلی شمه، محمد شهزاد هم یو ښه کلاړی و، ښه تیز توپ وهونکی او سره د دې چې اوس هم په فارم کې دی، د بعضې خلکو په خبره ښه لوبې کولی شي، مګر دغه لیګونه د نړۍ چې دي مثلا IPL دی نور دوی نه اخلي. دا په دې خاطر چې نور استعدادونه راوځي، نور دغه راوځي، په همغه حساب باندې دغه خلک یا هغه څوک چې د فارم نه ولوېږي یا مثلا انجري شي هغوی د نظر هم غورځېږي. نو دا بعضې خلک په کرکټ بورډ نیوکې کوي، تر یو ځایه پورې خو نیوکې صحیح نه دي په دې خاطر چې نور استعدادونه راوځي. ولې بعضې خلک ډېر ښه لکه اوس وفادار مومند هغه یو ځوان یو ښه الهي استعداد هم لري او بېرته جوړ هم شي اما ضیا ورته نه ورکول کېږي. دا بیا یو ظلم دی ځکه چې یو انسان تیز توپ اچوونکی وي او ورته ضرورت هم وي او هغه مثلا صحت یې هم جوړ وي او نه اخلي نو دا بیا ظلم دی. او الله پاک دې وکړي چې هغه ته پکې ضیا ورکول شي او الله پاک دې وکړي چې دغه زمونږ نیمګړتیا د ټیم چې دی دا پوره شي او موږ یو وخت د نړیوال جام څخه برخمن شو. نور مو وخت نه نیسم. ښه د آباد او سرلوړی او کامیاب اوسه.